د لوګر ولایت اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ادارې له لوري د دغه ولایت ملکی ادارو امرینو او اداري کارکونکو ته د اطلاعات او کلتور ریاست کې 2 ورځنی روزنیز ورکشاپ جوړ شو. ورته وخت کې مسؤلین دغه ورکشاپ د ملکی ادارو کارکونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې مهم بولي او له ګډونوالو څخه غواړي چې له ترلاسه شوو زده کړو څخه په اداري کارونو کې د ولسونو ستونزو حل په برخه کې ګټه واخلي. علم ګرځیدلی ده، مدیریت دا یو فن ګرځیدلی ده، یو هنر ګرځیدلی ده. په دې باندې علما مختلف کتابونه لیکلي دي، مالي مدیریت ته، اداري مدیریت ته، کبل مدیریت ته، کبل مدیریت ته، مستقل په دې باندې پوهنځي جوړ شوي دي. له بل پلوه د لوګر اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو امیر دا ورکشاپ د کارکونکو لپاره په هر اړخیزه توګه ګټور بولي او زیاتوي چې په تیره اداره کې د دولتي مامورینو روزنې برخه کې هیڅ ډول کار نه دی شوی او اوس اړتیا ده چې داسې روزنیز پروګرامونه په لاره واچول شي ترڅو د ولسونو ستونزې په وخت حل شي. په جهادي دور کې په انقلاب کې په موږ تاسو باندې جهاد کول فرض وو. په اوس وخت کې په اوس عصر کې په دغه پړاو کې په موږ تاسو باندې اداره زده کول د فرض دي. د یادولو وړ ده چې دغه روزنیز ورکشاپ د 2 ورځو لپاره د تکړه او تجربه لرونکو استادانو لوري وړاندې شو.